بلوچ وروره السلام چې په خیر علي په اردو خبرې کې او که په پښتو مشکل نشته. السلام علیکم ټولو اوړونو ته. زه ولای ستا خبر اورم ماشاءالله ته یو ښه خبر کوې. ګوره موږ مسلمان یو پاکستان اسلام خو زه نه منم بالکل یو منافق ده اسلام غلط استعمالوي. موږ تاسو وژنئ زموږ تاسو خویندو وژنئ هغه جیل کې اچوئ. دغه باندې جهاد فرض العین ده. موږ امید کوو چې زموږ پښتون وروڼه هم زموږ سره ودرېږي ته موږ دغه سره جهاد وکړو. بالکل دغه سره یو لار نسته بغیر د جنګ نه. پنجابی نه ستا خبر اورې نه ستا خبر باندې پوهېږ. صرف توپک واخله مرمۍ په تندی باندې ووایه. دا صرف یو لار پاته ده. زموږ باندې اسلام باندې مطلب موږ غولولی دی یو غلط چې تاسو مسلمان یاست. دلته مسلمان دی خپله وژنې د زموږ بچیان وژنې زموږ خویندې وژنې. دلته اسلام نسته. دی د فلسطین خبر کوي یا د کشمیر. صرف د خلکو داسې بیوقوف جوړ کړی دی. زموږ ستاسو لار یو ده دشمن یو ده. صرف یو حل لار دا د توپک واخلست جنګ وکست. بغیر دغه نه یو لار نسته زموږ ستاسو سره. زه به تاسو خبر وکړم بلوچ وروره زمونږ او ستاسې تاریخ یو دی د افغانانو پښتنو او د بلوچو. وینه هم یو ده مړان هم یو ده. موږ چې احمدشاه بابا چې دغه ته تللی دی ډهلي پورې حکومت کړي موږ سره بلوچ هم تاریخ وګوره په خبره ورسېدي. او زه ته بالکل چې دغه ستاسې مړان او زموږ مړانه یو ده. ستاسې دشمن او زموږ دشمن یو دی. څنګه چې د میوند ملاله وه دغه شان دی دغه ډاکټر صاحب څه نومېږي بلوچ مهرنګ بلوچ دا هم موږ دپاره ملاله ده. هغه که د پورته وطن ملاله وه دا د دې ملاله ده. موږ ته د اختوم دغه نشته. او انشاءالله دې چې کوم کار وکړو دا مخکې ملالې د میوند د ملالې یادونه یې راتازه کړه خلک یې راپاڅول. نو موږ دپاره تاسې زموږ ستاسې تاریخ مړان هر شل. او زه دا یقین لرم چې موږ او تاسې یو د لوی افغانستان خاوندان شو. نو انشاءالله چې هم به سمندر ته زموږ ستاسې لاره وي هم به تاجکستان ازبکستان ترکمنستان افغانستان چې دی سونه د سره زر دي د ایشیا زړه دی زړه. که چېرته افغانستان او موږ تاسو سره یو ځای شو نو ګورئ داسې لاره پیدا کوو تاجکستان ازبکستان ترکمنستان یوروپ ته لاره پیدا کوو او داسې سمندر ته پیدا کوو. موږ دغه بلوچستان ته دغه مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا ته دې افغانستان ته به انشاءالله خلک مزدورۍ ته راځي. خو چې د دې کینسر بیمارۍ د پاکستان د دې رزیل ریاست نه خلاص شو مزې به کوو. ګیس منګه لرو برق منګه لرو کوله منګه لرو مدنیت منګه لرو غر منګه لرو هر شی منګه او تاسې لرو. دا ټول و زموږ ستاسې په وسایلو باندې دې قبضه کړې ده د دې رزیل ریاست دا اویا کاله. رحمت بلوچ وروره نن په تربت کې بیا چې د ستاسو سرمچارو چې دی ماشاءالله غذا کړې ده د هغې په تړاو کې نوي معلومات موږ سره شریک کړي. بالکل تربت کې ډېر یو ښه عمله سوی دی. تر اوس ډیټیل زما سره نه دی ولې انشاءالله بلوچ بالکل دی ته یو ښه شکست ورکړی دی. ملا یې ورته مات کړی دی. صرف پښتنو لږ جګ یو عمله ور باندې وکړي بس ختم دی. اوس ماشاءالله زموږ لابریشن آرمي ده هر ورځ پرون یې 13 ورته مردار کړه هر ورځ ورته مردار کوي. دا خلکو د جنګ نه دی. اوس تقریبا د بلوچستان نه 10,000 فوجیان استعفا ورکړی دی. ویل یې موږ جنګ نسو کوی. اوس خلکو تخت دی په زور یې درولی دی. هلته ماشاءالله بلوچ لابریشن آرمي ده یو ورځ نه پرېږدي په آرام باندې. اوس صرف دی دغسې غټ خبر کې حقیقت دی میدان کې بالکل بلوچ لابریشن آرمي سره نسو جنګېدی سو مقابله نسو کوی سو. صرف دا ماشومان دی دا ښځه دی چې خپل پرام ته پروټیسټ کوي دغه باندې دی خپل زور آزمایي کوي. بالکل بلوچ وروره رحمت بلوچ وروره انشاءالله چې د غټ اختره پورې به موږ او تاسې د خیره د یو بل اختر خیره زیری به کېږي د خیره او هغه به داسې زیری وي چې انشاءالله څنګه بنګلادیش کې د دې حالت شو همدغه شانې به دلته هم کېږي د خیره.
ان شاء الله پرونه یو پوجي ورته خپل پرتو کې خراب کړی وو اوس یې شي نه دی پاتې دی بس دا ولا پرونه چار تلل هغه ریل ګاډي کې نو ریل ګاډي ټرین دغه جو 15 فوجانو 15 بلوچانو غره دا کار کړي بالکل 15 بلوچانو پرونه زموږ دوه سرمچار تللی وو یو څلوېښت یې نیولی وو هغه خپل پرتوک کې خراب کړی وو بیا ورته الله اکبر ماشاءالله د تیز نه خبره بل ځای ته لاړه د ډیرونه د ګلخانان دی د پنجابي خپل مخ ته نه کېږي ګلخانان هسته ګلخانان د نه جنګ دی نه ایشه دی فقط موږ تاسو یو اتفاق وکړو یو ځای جګسو انشاءالله دا یو دوه میاشت کې انشاءالله ختمېږي بالکل زه بلوچ وروره تا ته خبره کوم یو خبره ته کوم چې کوم پښتون وي پښتون او د پښتنې مور نه پیدا وي او دا د اصیل مور او پلار نه پیدا وي او ستاسې په مقابل کې جنګ کوي دا حرامین دي دا حلالین نه دي دا بالکل حرامین دي دا پښتانه نه دا بالکل دا حاصل نسل مې نه دی معلوم چې ستاسې په مقابل کې جنګ کوي بلوچانو په مقابل کې ځکه چې تاسې د خپلې خاورې دفاع کوئ تاسې په خپله خاوره باندې ولاړه سئ ستاسې وینه او زموږ وینه یو ده ما سره کوم چې خپل ورور مې دغه شان دی بلوچ خپل ورور دی او څنګ په څنګ سره ان شاء الله ولاړ دلته که یو څوک بې غیرته شته دی خو دلته ډېر غیرتي افغانان پښتانه دي چې تاسې سره ولاړ دي بالکل دا ټول افغانان زموږ وروڼه دي زموږ سره یو ځای دی دا ګلخان او پنجابی فرق نه لري دا دواړه یو دی دا یو پنجاب نه پیدا شوی دی موږ ته پنجابی لکه دی پنجابی دومره بې غیرته نه دی لکه دوی چې دي ته راشه ویډیوګانې وګوره ویډیوګانې د پنجابیانو او د اردو زبانو والا چې څنګه د پاکستان په فوج باندې نالت وي څه رقم د پاکستان په خلاف باندې مبارزه کوي مګر نن دغه بې غیرته بې ضمیره بیا هم راځي په مردان کې ولسي شهیدان کو پرون دا بیا راځي ورته زنده‌باد چغې وایي وا خدای دې په سترګو ړوند کا غیرت لري شرم لري حیا لري که بېادبي دي ما بیا هغه وایي که دا کېږي نه قلاره خو کښېنه که نه تا کې ستاسې غیرت شته خو نشته دی مننه انشاءالله بلوچ وروره او رب العالمین دې دغه د خیر ازادي د خیر راولي او انشاءالله دا ستاسې ویني او زمونږ وینې به انشاءالله بې ځایه نه دي او د دې رزیل ریاست نه به انشاءالله موږ او تاسې الله خلاصوي او یو داسې پرمختګ هېواد به انشاءالله جوړېږي زمونږ او ستاسې چې انشاءالله نړۍ ته بیا ته وګورو چې د نړۍ نه به خلک چکر ته هم راځي او مزدورۍ ته هم راځي د خیره انشاءالله دا کورونا وایرس ورک سي انشاءالله جوړېږي غم مه کوه دا دله موږ ټول دا ټک پول باندې لا وکړو دا ټک سین نه دی د هغې باندې یو داسې ګزارو انشاءالله پرون زما برور ته یو پنجابی راغله ما پنجابی سره خبره وکړه وایي زموږ نه خو ډېر پاکستان محبت دا ګلخانان کوي وایي موږ دومره پاکستان محبت نه کوو چې ګلخانان کوي بس انشاءالله کامیابی زموږ ستاسو ده مظلوم همیشه کامیاب دی موږ اوس تقریبا بلوچستان بلوچ لابریشن آرمی کنټرول کې دی لږې پاته دی انشاءالله هغه هم به رحمت وروره زه دا یوه خبره خالي کوم باچا صاحب ډېره بخښنه غواړم رحمت وروره هغلته چې ګلخان فوجي نیسئ هملته دا مازغه نه دي دا ورته شین دی دا یو که پنجابی فوجي نیسئ په هغه باندې خپل بندیان راخوشي کوئ تبادله ورسره کړئ پښتون زما درته فتوا ده زما درته اجازه ده بلکې ولې دا مازغه ورته ولې مازغه هغه پښتون نه دی هغه ګلخان دی یا بېننګه دی بېایمانه دی فاسق دی فاجر دی بالکل انشاءالله معاف نه کوو چاته هر څوک دغه فوج کې ده که بلوچ ده که هر څوک ده هغه معاف نه لري اجازه راکړئ مهرباني بالکل بیا به تاسو سره وروسته مبارکي وکړم خو بلوچ صاحب تا ته اول سلامونه بل تاسو باندې یو پوښتنه لرم چې هوایي بمبار در باندې کېږي که نه هوایي بمبار در باندې کېږي که نه هوایي بمبار کېږي ولې نه کېږي اوس خو د زر وخت کې نه دی سوی دی دی همیشه یا ډرون یا هوایي بمبار خو کوي نو تاسو سره پروټیکشن شته چې زیاته محفوظ زیاته لاړ شي حفاظتي دغه سره شته
بالکل لابریشن آرمی چې دی هغه غرو کې اوسېږي هغه د څومره بمباري وکړي موږ ته هېڅ فرق نه کوي موږ ته نقصان نه څه ورکړه فیملی بچی کنه فیملی خو د ښارو کې د ښار کې فیملی تاسو ویډیوګانو وینئ روډو باندې پروټیسټ کوي دوی د فیملی باندې ظلم کوي نورو بلوچ لابریشن آرمی مخ ته د دومره همت نسته غیرت یې نسته مخ ته راسي صرف د ښارو کې بچیانو سره د ښځو سره ظلم کوي اوس زموږ لیډر یې نیولی دی ډاکټر مارنګ یې نیولی دی بیبو بلوچ یې نیولی دی دا ټولو یې نیولی دی انشاءالله اوس اختر منګل هم یو ریلي راوړی دی هلته دی هم پروټیسټ کوي تو انشاءالله هغه هم به خوش سي نور انشاءالله بلوچستان انشاءالله آزادیږي تک یو بلوچ پاته سي موږ د پنجابي خپل خاورې ته نه پرېږدو الله مو کامیاب انشاءالله امین دا آزاد بلوچ هم وایي راس ډېر مننه ستانه چې زهر عالم ستا ورور ته زه ډېر ویډیوګان ګورم ستا ډېر فین یم مولک کله به ته راسې زما ورور ته زه هم ورور چلوم همیشه انشاءالله ستاسو دعا اوسه پنجابی تورمخ ورنه پاته کیږي انشاءالله تورمخ پنجابی پاته ده زموږ ستاسو امنیت نسته زموږ ستاسو عزت نسته زموږ ستاسو مدنیات هیڅ شی نسته زموږ ستاسو ژوند نسته باید دغه مملکت نه دی باید بیخي ورک سي بالکل انشاءالله ورکیږي به د بنگلاديش نه به بدتر حل وي او زه تاسو ته دا خبره کوم چې انشاءالله داسې لایفونه به نیسو چې به د ازادۍ د خوشحالۍ لایفونه وي د خیره بالکل انشاءالله ملګرو رحمت رو د سره خبر وکړئ او آزاد بلوچ لاندې هغه بل اکاونټ بند شوی دی باچا صاحب دا نوی اکاونټ چې هغه که ورته فالو کړه چې فالوورز یې زیات شي بیا هغه هم لازم معلومات نمبر فکر کوم چې د زید دی برازیل فاسق فوج دی د اسرائیلو او د یهودانو او د سوارو د پاره خپل مسلمانان وژدي دا ګوره ډېر توپیر لري بالکل دا ډېر ځمکه اسمان توپیر لري که نه نو په دې هدف باندې د کوزي پښتونخوا مې عالم پرېښود حمید الحق صاحب په شهادت ورساوه مفتي صاحب شاکر په شهادت ورساوه ګوره مفتي صاحب مولانا صاحب حسن جان تا ډېر ښه پېژانده باچا صاحب دا ملګري پېژني ډېر جاهد عالم و پښتون عالم و یو جاهد عالم و اول ځل دپاره چې کله پکې سخانه او کابل کې دا ځانمرګي وشو او عام خلک پکې شهیدان شو د هغه رد کړه ویل چې دا د اسلام خلاف کار دی دا ظلم دی دا زیاتی دی دا چې دا فساد دی په هماغې شپه باندې پسې د کور راویسته او په چاړو په چاقانو شهید کړی و وزیر باغ ورته هغه ته په دوی ورته وانه یي که نه په یوه نالۍ کې غورځولی و غریب یو دیني عالم ځکه پښتون خو بله خوا ته پنجابي مولایان چې کوم د تقي عثماني دا زموږ ځینې دا بې وجدانه بې ضمیره پښتانه چې دي د افغانان دوی ورته لا حافظه غلام وایي و د خدای په قهر ککړ شي یو څوک ستا استاذ دی یو مولا ستا استاذ دی خو تا باندې یو بل ځای کې ظلم کوي دغه ستا استاذ ستا په دې ظلم باندې خاموش دی ته بیا ورته تقدس ورکړي بیا خو ورته مه ورکوه که نه وروره خو دا ځینې افغانان د بې ضمیره بې وجدانه راځي باچا صاحب د تقي عثماني د فاسق او د منافق په سر باندې خپلو د افغانانو خوله بندوي هغه فاسق اوسه پورې د افغانستان په قضیه باندې یوه جدي خبره نه ده کړې چې ویلي چې دا ظلم دی زیاتی دی تا پیسې په واخېستې هغه ته بې ګناه خلک وژل کېږي تا څنګه امریکا ته اډې ورکړي دي ده کولی شو باچا صاحب دغه 9 لکه چې 1 میلیون شو د دې علما نه چې 1 لک یې ایستلي وای 1 لک نه 10 زره نه 15 زره راغونډ کړي وای او هغه ته یوه فتوا صادره کړې وه چې د پاکستان دغه ظالم او وحشي اسټبلشمنټ چې دی د دې په وړاندې چې دی جهاد روا دی والله که یو پښتون امکان یا شینواره صاحب تقریبا 1.5 جمعه مخکې جماعت اسلامي والا همدغه جماعت علماء اسلام والا نور د اسلامي تنظیمونه ما وکاته په پاکستان په ټولو صوبو کې خلک راایستلي وو چې موږ د فلسطین سره یکجهتي کوو په فلسطین د اسرائیل باندې نالت دغه انګریزان هم پې وایي خپله یهودان دغه د اسرائیل خلاف راولي په دې لندن کې موږ مظاهرې کېدلې موږ سره یو ځای مظاهرې سره شوي دي کله د افغانستان دپاره کوله دي د فلسطین دپاره راوتي وو و په سترګو ړوند شو جماعت اسلامي والا و جماعت علماء اسلام والا دا بلوچ شهیدان کوي دا بلوچ خویندې میندې چې بې عزته کوي دا بلوچ ماشومان وژني دا ځوانان ورکوي دا پښتانه ورکوي وژني شهیدان کوي دې دپاره ولې ته نه راولي چې ته د فلسطین غم وړې
بالکل دې منافقت ته ګور نو دې ته د مولا ویم یا دې ته د اسلامي تنظیم یم دا شیطان تنظیمونه دي شیطان جماعت شیطانی جماعت علماء اسلام شیطانی منافقین ځکه چې تاسو دلته د خپلو مسلمانانو غږ نه اوچتوئ او د کشمیر او د فلسطین په غم کې مړاستئ هغه کې سیاسي ګټه ده کنه هغه پیسې دا غونډه بچا صاحب ګوره طارق جمیل نه یو تلویزیون والا پوښتنه وکړه چې دا میسنګ پرسن په تړاو باندې معلومات لري دا بلوچستان او پښتونخوا کې چې د خلک دغه شي چې میسنګ پرسن کدھر ہوا ہے کہاں ہوا کس نے کیا هغه دی ورته چې په د باندې دعوت د پاکستان فوج او ادارو هغه ورته چې ما سیاست می زه چې په سیاست کې کار نه لرم نو دا خدای په کار باندې کوم شی یو خاطر ته دا وایي چې دا اسلام سیاست او اسلام دا که څوک سره بیلای ان هدف دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیاست کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله چې مکه فتح کړه ګوري روم ته فارس چې خپل استازي ولګل مصر ته خپل استازي چې د پاره ولګل همدغه سي کاروبار ور سره کړی دی هدف دا د بچا سه محترم دا علماء سعودي بریک مور باندې نسی دا ورټي دا افشا کړی دا بیزت کړی دوی ته علماء ویل د خپل جاهد علماء توهین دی بچا دغه مشینوار سیب د رحمت بلوچ ورته ټیم ورکوم زه ته خبر کوم مفتی منیر شاکر صاحب شهید شوی د دې په ظلمان د پاټي یو مولا دی قسم په خدای د خبرې چې ما وایي ما د څومره بی غیرت سړی دی دا تاسو ګوره چې وای مفتی منیر شاکر خو لاړو قتل شو کنه لاړو قتل شو او داغه کفار دغه چې د خلکو په دماغونو کې دي و خدای تباہ او برباد کا تاسو خدا د 15 سال وخت د پښتنو ته دروغ ویلي مفتی منیر شاکر صاحب چې هغه حقیقتونه ویلي هغه د پښتنو د پاره هغه غوچتو هغه په ستر عادي چې هغه دا واغه یعنی دومره منافقین دي په مړی وانی یا په شهادت وانی مفتی منیر شاکر صاحب نه پریدي زویم چې دا خدای دې د انقلاب راولي شینوار صاحب کنه او خدای دې دا ماته په وخه او رب العالمین دې ماته دا وسره کې چې ردی پاکستان د مولانو په دې ځینو کې دا زنجیرونه چول په دې جیپونو پسې راکاږي چې جیپونو پسې راکاږي دا رجلان د منافقین چې ته دومره حق نشې ویلي راځي ان شاء الله راځي بچا دا وخت دې ان شاء الله دې رحمت ورته په ټیم ورکو د نمبر د نورو دې خدا زمونږ